دیدن په بیړه بیړه کړه سبا بشینا خو مې زنګوینا دیدن په بیړه بیړه کړه سبا بشینا خو مې زنګوینا دیدن په بیړه بیړه کړه سبا بشینا خو مې زنګوینا خلک چې حج وکړي حاجي شي خو مې زنګوینا هو خلک چې حج وکړي حاجي شي خو مې زنګوینا زه چې جانان ته غېږه ورکم حاجي شمه خو مې زنګوینا دیدن په بیړه بیړه کړه سبب شینا خو مې زنګوینا دیدن په بیړه بیړه کړه سبب شینا خو مې زنګوینا د انګازي ټي وي ګرانو کتونکو امید ده چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یو کې سفریده حاضر یم پروګرام کې د فن دنیا د فن په دنیا کې مونږ یو ځل بیا نن حاضر شوي یو ډېر قدرمن یو ډېر خوږژبي یو ډېر ښکلي آواز مالک سره هغه به نن تاسو سره خبرې هم کوي او د هغه په فن او په ژوند باندې هم تاسو خبر شو نن په دغه محفل کې د موږ سره ګڼ ملګري هم ناست دي لکه په هارمونیم باندې د موږ سره سرتاج علم ناست دی په طبله باندې موږ سره ساحل خان ناست دی او سکسیفون باندې موږ سره سلمان موجود دی مخکې ورځو سرتاج علم په طرف باندې د هغوی سره د هغو په ژوند او په فن باندې خبرې کوو سرتاج علم پروګرام کې ته هر کله کوم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیسه لاله ستاسو د ټي وي مرا مشران دي کشران دي دغه ټولو ډېر شکریا ادا کوم دا راته وایي چې د تاسو تعلق د کوم علاقې سره دی مو د ورکزی ایجنسي سره تعلق ساتو ورکزی ایجنسي کې پیدا شوي ولو شوي اوس هم ژوند په پېښور کې دی د فن طرف ته د تاسو توجه څنګه راغله د فن سره څنګه آشنا شولې لکه زمونږ والد صاحب د الماس تیروال نور ډېر دي پکې صادق افریدي زمونږ په دغه خاندان شته دی ښه فنکاران دي نو لکه تعلیم هم څومره حاصل کړی تعلیم میټرک تعلیم دې دومره غونډه کړی دی ځینې ګلوکاران پکې ښه تعلیمونه هم کړي وي بالکل ډېر خو لکه داسې نور شوق دې نشته دی چې په دې فن سره سره خپل تعلیم هم حاصل کړي یاره بس ولې هم شوق نشته خو نن سبا دومره دغه وي مشکلات وي چې خپل فن ته هم ولاکټې مخکې شو مطلب دا ده چې لکه د هارمونیم تاسو په د فن کې زده کړی دی بالکل یا داسې رباب طبله وغیره بل څه هارمونیم کوشش کوو بس لږ ډېر هم دومره یاد کړی لکه په د فن کې بیا زیاته خواري تاسو سره چا کړې ده زما خو استادان دوه درې استادان دي یو سیده ګل مینا دی یو نظیر ګل استاد دی او مسخان استاد دی دا درې زما استادان لکه دې سره تاسو د غانې زده کړې که نه د هارمونیم او د غانې د دواړو کړې ده د څومره مودې وې چې تا دغه فن زده کولو یاره فن کې زمونږ 60 سال وشو 8 کاله وشو لکه چې تا خو نه هغه وخت کې ته د څومره مودې وې ته د څومره کالو وې چې د فن طرف ته راغلې یاره بس داسې 18 سال 18 کالو په عمر کې راغلی اوس چې کوم د خپل کلي ته څو کنه بس پېښور کې مې شته نه هلته هم شته زمونږ کورونه شته هلته هم ځو او دلته پېښور کې ټول کورنۍ ته مې شته ټول کورنۍ ده نو زمونږ ګران کتونکي دا وخت مونږ په دې انګازې په شیشه باندې ویني او هغو دا تمنا کوي چې تاسو نه څه واوري بالکل د شاکر بهار صاحب د ملکڼ د سیمې یو شاعر دی جی یو نوی کلام یې د هغه به درته ارشاد
ورلو بدا پسر کیږي زما صابره ستا د مینې په نوم ما سره هره ورځ شر کیږي د مودو مودو یاري مې ورانه شوې هی د مودو مودو یاري مې ورانه شوې ساقي دا مسلماني مې ورانه شوې ساقي دا مسلماني مې ورانه شوې حقیدای په بوتانو جوړه شوې حقیدای په بوتانو جوړه شوې حقیدا د لیوانی مې ورانه شوې ساقیدا مسلماني مې ورانه شوې د مودو مودو یاري مې ورانه شوې سارا غپننګ ولاړ دی ہے درکی سارا غپننګ ولاړ دی درکی سارا سیالي مې ورانه شوې ساقي دا مسلماني مې ورانه شوې د مودو مودو یاري مې ورانه شوې خبر مکوا بهارا ہے داغ خبر مکوا بهارا داغ سارا بیخی مې ورانه شوې ساقي دا مسلماني مې ورانه شوې د مودو مودو یاري مې ورانه شوې ساقي دا مسلماني مې ورانه شوې ساقي دا مسلماني مې ورانه شوې ډېر ښه استاد تاج علم استاد ډېره مننه د مونږ په دا ملک پاکستان کې په کومو سیمو کې تاسو د خپل فن مظاهره کړې ده یاره بس مونږ زو په هر ځای کې چې خدای د پښتنو ورونه آباد لري چې په هر ځای کې آباد شي وي نو زمونږ فن پکې کېږي په هر ځای کې مطلب دا چې لکه چارسده مرد هر یو ځای کې هر طرف سیګو پکې چې زمونږ پښتنو ورونه مینوال شته ډېر مینوال دی لاز عزتمن کینو بیا په دې کې لکه د ملک نه بهر داسې دوره راغلې چې تاسو تللي وو کوم ملک ته تللي وو پکې داسې دوبۍ له تللي وو قطر له تللي وو د دوو ملکونو ته تللي په دوبۍ یا قطر کې چې کوم د منګل ته کیرونه دي کوم مسافر دي نو د هغو خلوص مینه او محبت د تاسو څنګه وو یاره زه چې څومره تعریف یې وکړم کم دی د قطر والا دومره عزتمن خلک دي دومره قدرمن خلک دي چې په دومره مصروفه ټایم کې موږ له دومره ټایم راکړي چې بس ډیپ ټایم کا او د شپې او د ورځې موږ ته دومره ټایم وباسي چې موږ د ځانه متاثره کړي
دومره عزتمن خلک دي چې څومره پښتانه دي د هر ځای دي صحیح. داسې نه چې دا د بړي چینار دي دا د ټل دي دا د پښتون چې وي ثوابي په نوم. چې پښتون دي ډېر عزتمن خلک دي ټول لکه ته چې هلته لاړې ورسېدې که نه نو تا ته ځان مسافر لیدی شو هغه خلک به ته کورني لیدی شول که څنګه؟ یاره خدای شته موږ 3 میاشتې تېرې کړلې لکه موږ خپل کور کې یو داسې ټیم موږ تېر کړی صحیح. موږ ته نه دي مخصوص شوي چې موږ مسافر یو د قطر ډېر د مینې والا خلک دي د موږ په سیمه کې نه په دا پېښور کې چې کوم ټلویزیون سټیشن دی یا ریډیوز دی که نه آیا په دې کې داسې یوه موقع تاسو ته درکړه شوې ده چې په هغې کې تاسو خپل فن مظاهره کړې وي؟ او شوې ده په هر یو چینل کې شوې ده لکه بیا هم پی ټي وي کې شوې ده پی ټي وي نیشنل کې هم شوې ده افغان کې هم شوې ده ټولو چینلو کې ټولو چینلو کې شوې ټولو ده. کې شوې ده نو ته د هغو د مینې د محبت او د هر څه نه مطمئن یې؟ ډېر مطمئن یم ډېر لکه دا فن چې کله نه تا شروع کړی دی په دا فن کې خو ډېرې ستونزې دي ډېر تکلیفونه دي بالکل نو آیا ته د فن نه مطمئن یې چې یاره دا ستونزې به تېرام خو یو مقام ته ورسېږم؟ یاره بس هر یو فن چې دی یو فن نه هر یو طریقه ده نو هغې کې به سخته په ځان تېروي نو مخکې بیا مزل کوي یعنی سختۍ نه پس چې کوم راحت بالکل ملویږي ملویږي بالکل ښه نو دا دې زمونږ هغه ګران کتونکي اشارې کوي لګیا دي که نه؟ بالکل زه خپل وایي چې نور څه هم ته اورو د خپل د وطن یو لوبه به ورته د تیرا د سیمې یو لوبه ورته پیش کړم ارشاد. که د خاورو په کورونو کې اوسېږو که په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسېږو مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو دیدن په بیړه بیړه کړه سبا به شینا خو مې زنګوینا دیدن په بیړه بیړه کړه سبا به شینا خو مې زنګوینا دیدن په بیړه بیړه کړه سبا به شینا خو مې زنګوینا خلک چې حج وکړي حاجي شي خو مې زنګوینا هو خلک چې حج وکړي حاجي شي خو مې زنګوینا زه چې جنت ته غېږه ورکم حاجي شمه خو مې زنګوینا دیدن په بیړه بیړه کړه سبب شینا خو مې زنګوینا دیدن په بیړه بیړه کړه سبب شینا خو مې زنګوینا مسلمان دی خو مې زنګوینا او جانان غم دی مسلمان دی خو مې زنګوینا مد سحر ځان مخکې پاسوینا خو مې زنګوینا دیدن په بیړه بیړه کړه سبب شینا خو مې زنګوینا خو مې زنګوینا
راکې خو مې زنګوینه هو تیر چړ په لاس کې راکې خو مې زنګوینه زه د بلوز جانان ژبه پرې کومه خو مې زنګوینه دیدن په بیړه بیړه کړه سبب شینه خو مې زنګوینه دیدن په بیړه بیړه کړه سبب شینه خو مې زنګوي ډېر ښه سرتاج علم استاد ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی کلام و بیا دغسې کلامونه چې کوم د موږ د سیمو وي د علاقو وي نو ډېر زبردسته مزم کوي ګلوکارانو کې او په شاعرانو کې د تا انتخاب کم یو دی کم ګلوکار د زیات خوښ نور خو ټول ښه دي که نه شاعران هم ټول ښه دي خو د تا په طبع باندې هغه کم دي یاره دا خو اوس داسې ده چې ګران نه دی ښه سوال دی او چې د هر چا ښه شعر وي چې د تا ښه کلام وي د ما خوښېږي او داسې شاعران خو بس حمزه بابا او خطیر بابا چې کم تیر شوي هغه ښه شاعران دي خو دا اوس کل والا شاعران چې کم دي ښه ټول هم ډېر زبردست دي په خپل دغه باندې معیار باندې پوره دي جدت پکې شته ډېر په ګلوکارانو کې داسې تاسو ګلوکارانو کې خو ټول مو ډېر خوښ دي چې دا ما د خوښې سینګر دی هارون بادشاه مو خوښ هارون بادشاه ډېر خوښ که نه ښه نو د تا خو موږ ډېره زیاته مننه ادا کوو تاسو موږ له وخت راکړو تاسو موږ له ټایم راکړو د موږ سره کېناستو د موږ سره د خپل زړه نه خبرې راوښکې هغه هم موږ ته راشیر کړي ګرانه اورېدونکي موري نو په دې اخر کې چې کوم دی د موږ د شیشه باندې کسان ګوري لګیا دي که نه دغو ته څه پیغام ورکول غواړې یاره بس زه خو ډېر نه پوهېږم خو د یو پیغام کوم چې د هر سړي کم یو فن وي چې صحیح د زړه نه یې وکړي او غداري پکې ونه کړي که هر یو فن دی نو بس زما دا پیغام ډېره زیاته مننه دې کوو سرتاج علم استاز او د په طبله باندې ساحل خان او په دغه سکسفون باندې چې کوم دی د موږ سره سلمان خان ټولو ډېر زیات مشکور یم انګازې ټي وي د تاسو ډېر زیات مشکور دي چې تاسو د موږ سره کېناستو د موږ سره دغه پروګرام کې خواري او محنت وکړو مینه والو دا و د موږ د نن ورځې پروګرام د فن دنیا چې تاسو پکې د سرتاج علم استاز خبرې مو اورېدې د غنم کلامونه مو اورېدل بل پروګرام کې انشاءالله بیا د یو بل خوږ هنرمند سره حاضرېږو تر هغه وخته نه غواړي کې سفري د اجازت